د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د نن خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي تر هغې چې د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه پریکړه نه وي شوې، له دې کسانو یو هم له افغانستانه د باندې سفر نشي کولی. د معافیت په نوملړ کې لاندې طالب چارواکي شامل دي: عبدالغني برادر، عبدالسلام حنیفي، مولوي عبدالکبیر، امیر خان متقي، عباس ستانکزی، شهاب الدین دلاور، نورالله نوري، د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق، خیر الله خیرخوا، د دفاع وزارت مرستیال فاضل مظلوم، لطیف منصور، نور محمد ثاقب او د اقتصاد وزارت سرپرست دین محمد حنیف. هغه هندي افسران له دندو ګوښه شوي چې پر پاکستان یې توغندي توغولي وه. هند هغه 3 تنه افسران له دندو ګوښه کړي چې د روان کال په لومړیو کې له دغه هیواده په تېروتنې سره د پاکستان پر خاوره د براحموس توغندي توغولي وه. دا توغندي د پاکستان میاچنو ښار ته نږدې لګېدلې وه، خو مرګ ژوبله ځکه نه درلوده چې سروکه یا سرګلوله یې غیر فعاله وه. رویټرز خبري اژانس د هند د هوایي ځواک د یوې اعلامیې پر بنسټ ویلي چې د دې پیښې په تړاو څېړنې بشپړې شوي او معلومه شوې چې دا توغندي د 3 افسرانو د ناغېړۍ له کبله توغول شوي وه. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې دا 3 واړه افسران ګرم ګڼل شوي او د پرون له دندې ګوښه کړل شوه. په هلمند کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ نښته شوې. په هلمند ولایت کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي دي. ځایي سرچینې ادعا کوي په وژل شوو کې د TTP یا پاکستاني طالبانو تحریک یو قمندان هم شامل دی. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې په دې نښته کې چې د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې شوې، د TTP یو مشهور قمندان ملا عبدالله له خپلو 3 جنګیالیو سره وژل شوی دی. سرچینو همداراز ویلي چې په دې نښته کې 2 افغان طالبان هم وژل شوي، خو د طالبانو حکومت یا د پاکستاني طالبانو تحریک په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي چې افغان او پاکستاني طالبان له یو بل سره ښکېل کړي، خو دا اداره خپل هدف ته په رسیدو کې چندان بریالۍ نه ده. پر طالبانو د مقاومت جبهې برید د 2 طالبانو د وژلو ادعا شوې ده. په بغلان کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د ملي مقاومت د جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتې په پایله کې 2 طالبان وژل شوي دي. دغه جګړه تېره ورځ ماسپښین 1 بجې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ په خواجه خزر کلي کې پیل شو او تر نیمې شپې دوام وکړ. ځایي سرچینې وایي چې په دې جګړه کې 2 طالبان وژل شوي دي، خو د ملي مقاومت جبهې ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا په تېره 1 اونۍ کې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر طالبانو د ملي مقاومت د جبهې 2یم برید دی. چین وایي تر هر څه وړاندې باید د افغانستان اقتصاد جوړ کړل شي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان په تړاو د بېغوري نه کوي او د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د لاس په کار شي. هغه زیاته کړې چې نړیوالې ټولنې د همګړۍ په افغانستان کې ټوله پاملرنه د نجونو زده کړو او کار ته کړې ده، خو دا چاره قوي اقتصاد ته اړتیا لري. یو ژیاینګ وایي نړیواله ټولنه باید د سیمې د ثبات او افغانستان کې د امنیت لپاره له اوسني حکومت سره تعامل ته ادامه ورکړي، ځکه له دې پرته بشردوستانه مرستې او د افغانستان د خلکو لاسنیوی شونی نه دی. هغه ټینګار کړی چې تر هر څه وړاندې باید د افغانستان اقتصاد ورغول شي، ځکه له فعال اقتصاد پرته د افغانستان هیڅ برخه پرمختګ نشي کولی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له سیاسي مرستیال او د یونما له سرپرست مارکس پوتزل سره ولیدل. د حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي په دې لیدنه کې دواړو خواو د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو ترڅنګ د نجونو ښوونځیو پر بیا پیل خبرې وکړې او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر اړتیا ټینګار وشو. ګوتریش وایي عمران خان سره دې په بېطرفه ډول پر قانون عمل وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش د پاکستان پر مخکني لومړي وزیر عمران خان د ترهګرۍ تور له لګېدو خبر دی او غوښتنه یې کړې چې په دې تړاو دې په بېطرفه ډول پر قانون عمل وشي. دا څرګندونې د ګوتریش ویان سټیفن ډوجاریک په یوه خبري ناسته کې د یوې پوښتنې ځواب کې کړي دي. هغه زیاته کړې ده چې په دې لړ کې د یوې مستعدې خپلواکۍ او بېطرفه قانوني پروسې اړتیا ده. ډوجاریک ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د کړکېچ پر کمېدو، د قانون پر واکمنۍ او همداراز د بشري حقونو او بنسټیزو مدني
ازادیو پر درناوي ټینګار کوي. پر ګوتریش سربیره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس هم ویلي چې امریکا پر عمران خان له لګېدلو تورونو خبره ده، خو دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د ماشومانو د ملاتړ موسسه وایي افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه حالت ته رسېدلی. د ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د ماشومانو وضعیت ناوړه وباله. دغه اداره وایي په افغانستان کې 80% ماشومان هره شپه د کافي خوړو نه درلودو له کبله وږي ویده کېږي. تر دې مخکې هم د ماشومانو اړوندو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول له 1 کال راهیسې د ماشومانو وضعیت لا خراب شوی دی. د دې موسسې د غذایي خوندیتوب د پروژو همغږي کوونکي احمد شاه مینځي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې نږدې 80% ماشومان هره شپه وږي ویده کېږي. نوموړي ویل نږدې 80% ماشومان د خوړو نشتون له کبله وږي ویده کېږي چې دا د ماشومانو پر رواني او صحي وضعیت بد تاثیر لري. امریکا وایي افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط خراب شوي دي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په تیر 1 کال کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط ډیر خراب شوي دي. د کانګرس له دواړو ګوندونو څخه جوړ دغه کمیسیون پرون په یو راپور کې وویل د سني افراطي لخوا د اسلام د یو توندلاري تفسیر پلي کول د ډیری افغانانو د مذهب یا عقیدې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. په دغه راپور کې چې د طالبانو د 1 کلنې واکمنۍ د کلیزې 9 ورځې وروسته خپور شوی دی، دې ته هم اشاره شوې چې طالبانو ژمنه کړې چې ټولې قومي او مذهبي ډلې به خوندي کوي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط ځکه ډیر خراب شوي چې سخت دریځ له اسلام څخه د توندلاري تفسیر څخه په استفادې پر ټولو افغانانو شدید محدودیتونه وضع کوي. په راپور کې دغه راز په لسګونه شیعه مذهبه د وژنو مسؤل طالبان بلل شوي او ویل شوي چې نه دي توانېدلي د خپلې سیالۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش له حملو څخه هزاره مذهبي لږکۍ خوندي کړي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. دا چې بیا مو په خدمت کې